د ډاکټر صاحب غلام محمد شینواری نه ډیره زیاته مننه کوو. یوه خبره کومه چې ډاکټر صاحب غلام محمد شینواری، شیرای لاله، همدارنګه درون شخصیت توراب صاحب، بابرزی صاحب، همدارنګه نور خوږژبي شاعران هم را سره دي. پروګرام په دې برخه کې بل شاعر ته بلنه ورکوم، خدای یادونه کوم چې پرهیز شګیوال دریځ ته راځي ستاسو دپاره یو ډېر خوندور غزل برابر کړی، هغه به تاسو سره شریکوي. خو د شګیوال صاحب مننه درنو مېلمنو ډېره زیاته مننه کوو. خو یوه یادونه کوم د شګیوال صاحب مور بیبي ډېره ناروغه ده، د هغوی د صحت دپاره دعا ورته وکړئ چې الله پاک مور ته روغ صحت ورکړي، ځکه چې مور د ژوند تر ټولو غټه هستي ده. نو باید موږ هر څوک خپلې مورګانو ته ډېر عزت ورکړو او د هغوی ډېر قدر او احترام وکړو. هغه چې وایي جنت د مور او پلار تر پښو لاندې واقعیت ده چې د مور او پلار دعا در سره وي نو جنت ته به حتما ځې. نو پرهیز شګیوال ته بلنه ورکوم چې دریځ ته راسي او خپل ترتیب سوی غزل تاسو سره شریک کړي. شګیوال صاحب او یوه یادونه کومه، شګیوال صاحب هغه شاعر ده چې همیشه یې د وطن دپاره شعرونه او غزلونه لیکلي دي، خو نن ګورم چې د وطن د درد دپاره څه لیکلي دي او نن به څه تاسو ته وایي. د توراب صاحب د نورو مشرانو په اجازه باندې توراب صاحب خوشحاله اوسئ. نحمد و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه له مخې سلامونه او احترامات ټولو راغلو معززو مېلمنو ته او د دغه خادۍ مبارکي د شهاب صاحب کورنۍ ته وایم او د دغه جوړه ورونو واده چې دی. خبرې به نه اوږدوم چې ډېر زموږ نور شاعران ملګري هم شته دی او زه راځم خپل نظم ته. ما یو نوی نظم لیکلی دی او خدای شته دی چې کیدای شي کوم ځای کې که بند شولم نو بخښنه راته کوئ، خو دغه نظم به تاسو د زړه په غوږو اورئ. نظم دی چې یو ګوند کې نه یم ما ټول عمر مزدوري کړې ده، یو ګوند کې نه یم ما ټول عمر مزدوري کړې ده، ما د مظلوم ملت په حق کې شاعري کړې ده. یو ګوند کې نه یم ما ټول عمر مزدوري کړې ده، ما د مظلوم ملت په حق کې شاعري کړې ده. زه چې څه وایم غوږ شئ ما باندې تهمت مه کوئ، زه چې څه وایم غوږ شئ ما باندې تهمت مه کوئ، واورئ آخره پورې اوس نه قضاوت مه کوئ. د جمهوریت د وخت څو کړنو ته مو پام ګرځوم بیلګې شته، د جمهوریت د وخت څو کړنو ته مو پام ګرځوم بیلګې شته، لاسته راوړنو ته مو پام ګرځوم. له انټرنیټ راواخله څه ناسه سیسټم یې جوړ کړ، د رهبرانو په لاس وران کابل خسم یې جوړ کړ. یو اندازه د ګاونډي له محتاجۍ خلاص کړو، یو اندازه د ګاونډي د محتاجۍ خلاص کړو، پیسه ترې لوړه شوه پیغور د افغانۍ خلاص کړو. د ښار د هر کور د مخ خامې کوڅې جوړې شوې، د ښار د هر کور د مخ خامې کوڅې جوړې شوې، کلي او ښار کې ښوونځي او مدرسې جوړې شوې. زړه به مې ښه شو چې به وایي کتابونه لاس کې، زړه به مې ښه شو چې به وایي کتابونه لاس کې، نجونې چې تللې ښوونځي ته تور او سپین لباس کې. ضمیر مې نه مني چې نوره یې ستاینه وکړم، ضمیر مې نه مني چې نوره یې ستاینه وکړم، راځم دې بل اړخ ته یې څرنګه بخښنه وکړم. غني که هر څه وپاړی څه نه وایم، غني که هر څه وپاړی څه نه وایم، ورنه راتاو د څنګ ملګرو به یې څه وایم. تاسې او خدای د خپلواکۍ پاچاهي دې ته وایي، تاسې او خدای د خپلواکۍ پاچاهي دې ته وایي، د دغه درست افغانستان په مشري دې ته وایي. په پارلمان کې وکالت په وار ورکوو، همدې وکیل به ولسمشر ته اخطار ورکوو. په پارلمان کې وکالت په پارلمان کې وکالت په وار ورکوو، همدې وکیل به ولسمشر ته اخطار ورکوو. خپله نور تنګ شو د والي او قمندان د لاسه، خپله نور تنګ شو د والي او قمندان د لاسه او د پاچاهۍ په خوند پوه نه شو ګل مرجان د لاسه. خپله نور تنګ شو د والي او قمندان د لاسه او د پاچاهۍ په خوند پوه نه شو ګل مرجان د لاسه. اوس نو مزې کوه چکنۍ سره چپسونه وهه، اوس نو مزې کوه چکنۍ سره چپسونه وهه، څنګه په کورې کړې تکړه شه اوس خوبونه وهه. مننه. انتخابات هسې په نومو معاملې کېدلې، انتخابات هسې په نومو معاملې کېدلې، عجیبه دا وه په جانکیرې فیصلې کېدلې. انتخابات هسې په نومو معاملې کېدلې او عجیبه دا وه په جانکیرې فیصلې کېدلې، چې څوک تکیه کوي په بل باور په مټ نه لري، چې څوک تکیه کوي په بل باور په مټ نه لري، چې څوک تکیه کوي په بل باور په مټ نه لري،
سیاست رښتیا چل دی فریب دی مخ او سټ نه لري هاغه دیوال زر رانړېږي دومره تاب نه لري هاغه دیوال زر رانړېږي دومره تاب نه لري له خامو خښتو نه چې جوړ وي او تاداب نه لري لنډه به وایم لور په لور قوم پرستي شروع وه لنډه به وایم لور په لور قوم پرستي شروع وه د کابل ښار کې ښه د زور لنډغري شروع وه لنډه به وایم لور په لور قوم پرستي شروع وه د کابل ښار کې ښه د زور لنډغري شروع وه بلخ کې مودونه خپله خوښه به والي کوله بلخ کې مودونه خپله خوښه به والي کوله په نوم والي و په ټول ښار کې پاچاهي کوله د ښار وړو غلو پولیسانو سره لار وهله د ښار وړو غلو پولیسانو سره لار وهله اختطافګرو وزیرانو سره لار وهله زما د دې مظلوم ملت پر سر خیانت روانو په ادارو کې ښه ښکاره رشوت روانو څو قاتلانو ته بیخي حکومت میراث پاتې و څو قاتلانو ته بیخي حکومت میراث پاتې و د قمندان زوی ته د پلار قدرت میراث پاتې و څو قاتلانو ته بیخي حکومت میراث پاتې و د قمندان زوی ته له پلار قدرت میراث پاتې و دوی خپل ځانونه جوړ کړل نار نه هر ولس پاتې شو مظلوم افغان ورور مې تر ننه وږی نس پاتې شو تاسې د تیر دولت یو ستر آبادي وښایي تاسې د تیر دولت یو ستر آبادي وښایي غیر د سلما د بند یو بل کار بنیادي وښایي تاسې د تیر دولت یو ستر آبادي وښایي غیر د سلما د بند یو بل کار بنیادي وښایي دا څه چې شوي ورته بار هلیکوپټرې راتلې دا څه چې شوي ورته بار هلیکوپټرې راتلې لکه سیلاب په شان له غر ورته ډالرې راتلې په بیت المال تیرو چارواکو زندګۍ جوړې کړې په بیت المال تیرو چارواکو زندګۍ جوړې کړې ترکیه دوبۍ کې هر یو قصر او ماڼۍ جوړې کړې په موږ نازلو هر یو دوه تابعیتونه لرل په موږ نازلو هر یو دوه تابعیتونه لرل او تېښتې لپاره یې پردي ملکي کورونه لرل د دې وطن رښتین بچان نه و درګو ختل د دې وطن رښتین بچان نه و درګو ختل لکه څپې بغرېدل د اوبو زګو ختل دومره طاقت سره د جنګ ډګر مو پرېښود لاړئ دومره طاقت سره د جنګ ډګر مو پرېښود لاړئ خپل جمهوریت ته د پیغور بنیاد مو کېښود لاړئ ځوانان اوس بل ځای نه جګړې ته هڅوي جنرالان ځوانان اوس بل ځای نه جګړې ته هڅوي جنرالان څو تښتېدلي تش په نوم پلاستیکي جنرالان موږ ته معلوم شوی نورې لاپې او لکۍ مه وهئ بې ادبي ما د پلتۍ مه وهئ ستاسې په ننګ چې وڅوک جنګ کړي دوی به نه شرمېږي ستاسې په ننګ چې وڅوک جنګ کړي دوی به نه شرمېږي خلک ړانده نه دي هوښیاران شول په هر څه پوهېږي له کومې ورځې نه چې دلته امارت راغلی له کومې ورځې نه چې دلته امارت راغلی له پخوا ډېر اوس په هېواد کې امنیت راغلی له یوې لوري د غاټې دسیسې وژغورو د یوې لوري د غاټې دسیسې وژغورو ویشل کېدو افغانستان له تجزیې وژغورو اوس نړیوال وایي دولت هم شمول جوړ کوي اوس نړیوال وایي دولت هم شمول جوړ کوي چې د هر قوم پکې سړی وي داسې پول جوړ کوي دا هر افغان مني خو دوی چې کم کسان غواړي خپلو پښو ته غورځېدلي غلامان غواړي مننه نړۍ که څه هم دولت په رسمیت نه پیژني دوی وایي سره دې زموږ امارت نه پیژني وایي په زور او قربانۍ مو استقلال ګټلی له یرغلګرو منازو ناصرشال ګټلی په دې حالاتو کې بیا هم په سمېدو لګیا دي او تر خپلې وسې د وطن په جوړېدو لګیا دي دا د چا خیال کې و چې نوره به مافیا ورکه شي د انسانانو تختونې او هم بغلا ورکه شي له کومې ورځې نه چې دلته امارت راغلی او له پخوا ډېر اوس په هېواد کې امنیت راغلی له یوې لوري د غاټې دسیسې وژغورو ویشل کېدو افغانستان له تجزیې وژغورو دا د چا خیال کې و چې نوره به مافیا ورکه شي د انسانانو تختونې هم بغلا ورکه شي منکر ترې نه یم زه یې خو کړ نو ته ښه وایمه په دې ته ډېر خلک خوشحال دي او زه نه وایم تاسې له کومې چې اعلان د سلطنت کړی دی
تاسې له کومې چې اعلان د سلطنت کړی دی موږ هم په ورین تندي د ستاسې اطاعت کړی دی. تاسې به هم زغمئ که موږ نه زیاته او کمه کیږي چا ته ګیله وکړو نن تاسې نه مو تمه کیږي. ستا سپین بیرغ لاندې چې ژوند کړو چا نه حق غواړو نن چې امیر مو شوې مجبور یو تا نه حق غواړو. ځان ته زه نه یم ټول ولس یو څو پوښتنې لري له تاسې څو ګوتو په شمېر وړې غوښتنې لري. ګورئ لوستي ځوانان مو بې حسابه په خپل کور کېنول د غربت اور وسېزل سم مو په سرور کېنول. دا چې وطن پرېږدي له ډېرې مجبورۍ نه تښتي بله چاره نه لري ټول بېروزګارۍ نه تښتي. بله د خویندو بدبختۍ راته معلومې شولې له هغې ورځې چې تعلیم ځینې محرومې شولې. داسې پلار نشته چې معلومې ورته لوڼې نه وي. د افغانۍ پیغلو به هیڅوک پاک لمنې نه وي. داسې پلار نشته چې معلومې ورته لوڼې نه وي د افغانۍ پیغلو به هیڅوک پاک لمنې نه وي. لوڼې مو ژاړي وایي پلاره موږ څه چل وکړو امرسانۍ پورې به نور څومره ماتل وکړو. کلونه وشول سبقونه زموږ تېر شول رانه څه چې یاد کړي مو 2 کلو کې هېر شول رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سرو ته قفس دی که نه انتظار نور څومره وي بس دی که نه واوړئ بس همدوی پسې راخستې مو ده نران خو پرېږدئ ښځه تېښتې ته راوستې مو ده. چې تر شپږمه ښوونځی وي بیا خواصې ځي هغه د اوتکي خبره وي دا ښځې دي داسې ځي او دا ښځې دي داسې ځي. دومره یې مه سختوئ ځان کې عاجزي راولئ. ساس خوابان خو نه یو خیر لږه نرمي راولئ. تاسې په خپله یې تعلیم ته یو نصاب وټاکئ په اسلامي جامه سنبال ورته حجاب وټاکئ. که داسې ومو کړل په موږ به مو احسان پاتې شي او که نه تر مرګه به مو زړه کې د ارمان پاتې شي. خوله هم کلا ده هم بلا په جنګ او شور نه کېږي. تراب صاحب خوله هم کلا ده هم بلا په جنګ او شور نه کېږي. لرو پښتو کې او متل کلي په زور نه کېږي. خوله هم کلا ده هم بلا په جنګ او شور نه کېږي. لرو پښتو کې او متل کلي په زور نه کېږي. څنګه شول ورک تاسو لږ تېرو نه عبرت واخلئ کامیاب به هلته شئ چې څنګ کې خپل ملت واخلئ. څنګه شول ورک تاسو لږ تېرو نه عبرت واخلئ کامیاب به هلته شئ چې څنګ کې خپل ملت واخلئ. سمه ده هغه وخت وسلې نه بغیر کار نه کېدو د سور لښکر سره جګړې نه بغیر کار نه کېدو. اوس چې خپلواکه شو په یو بل طرح هم پکار دی. نن ضرورت دی د ټوپک پر ځای قلم پکار دی. نور مو وخت نه نیسم لما شولې اوږدې خبرې زما پرهیز شګیوال څو د مشورې خبرې